اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو پښتنو رونو مینو د پښتو ادب او د پښتو ژبې او د پښتو شاعرۍ مینوالو ته د مینې او خلوص سلامونه ډالۍ کوم. دا نننۍ غونډه د ادریس په بیټک کې اکرام نن زموږ میلمه ملګری شاعر ملګری راغلی دی او هغه سره موږ د ماښام بلکې د ماسخوتن نمانځو خوند به د دې پروګرام نه اخلو. د آزادې مشاعرې پروګرام دی نو په دې کې د روایاتو مطابق اکرام مروت صاحب ته موږ د صدارت کرسی سپارو. امید دی چې د ادریس تایید به حاصل وي ځکه چې نور ملګري خو موږ سره شته نه. او د ټول ناول د نظامت کوونکي یا د سیکرټري په حیث باندې د سټیج سیکرټري په حیث باندې زه پیل د خپل کلام نه کوم که د صدر صاحب اجازه وي. د کلام مطلب ده له شرمه یې ودرېږي نه رخسار ته ګلابونه، له شرمه یې ودرېږي نه رخسار ته ګلابونه، ګزار به کړي ځان څنګه سورنګار ته ګلابونه. ډېر ښکلی مننه جي. له شرمه یې ودرېږي نه رخسار ته ګلابونه، ګزار به کړي ځان څنګه سورنګار ته ګلابونه. د ښار د ګلفروشو کاروبار د لیونو دی، د ښار د ګلفروشو کاروبار د لیونو دی، اوس نه وړي په تحفه کې څوک دلدار ته ګلابونه. ډېر ښکلی مننه جي ډېره مننه. د ښار د ګلفروشو کاروبار د لیونو دی، اوس نه وړي په تحفه کې څوک دلدار ته ګلابونه. او دا څوک په باغچو کې لیونې لیونې ګرځي، دا څوک په باغچو کې لیونې لیونې ګرځي، جوړ بیا ترې نه چا غوښتي دي سنګار ته ګلابونه. ډېر ښکلی مننه جي. دا څوک په باغچو کې لیونې لیونې ګرځي، جوړ بیا ترې نه چا غوښتي دي سنګار ته ګلابونه. او خالی خالی ښکارېږي د زلفانو برجلونه، خالی خالی ښکارېږي د زلفانو برجلونه، په بیاج له چا نه راوړئ دې گلزار ته ګلابونه. ډېر ښکلی مننه جي. خالی خالی ښکارېږي د زلفانو برجلونه، په بیاج له چا نه راوړئ دې گلزار ته ګلابونه. او خوشبو مې په احساس باندې لورایه راخورېږي، خوشبو مې په احساس باندې لورایه راخورېږي، جوړ بیا جانان ورکړي دي ریبار ته ګلابونه. ډېر ښکلی بیا وایي ډېره مننه جي. خوشبو مې په احساس باندې لورایه راخورېږي، جوړ بیا جانان ورکړي دي ریبار ته ګلابونه. او د صدر صاحب په اجازت د غزل مقطع عرض کومه. دا زه که نیمه یم که نیمه نه یم ذاکره، دا زه که نیمه یم که نیمه نه یم ذاکره، سپرلی کې به راوړمه ستا مزار ته ګلابونه. ډېره مننه ډېره مننه د صدر صاحب او د ملګري ادریس جمال یو جهان مننه. د خپل کلام نه پس ملګري ادریس جمال ته خواست کوم چې هغه د خپل خوندور کلام نه مونږه لطف اندوز کړي. مننه جي. د صدر صاحب په اجازت باندې چې کوم دی یو غزل ډالۍ کول غواړم. د غزل مطلب ده چې تا چې د خپل حسن اعلان کړی و، تا چې د خپل حسن اعلان کړی و ځان ته د ټول کلی حیران کړی و. ډېره زبردست. مننه جي مننه. تا چې د خپل حسن اعلان کړی و ځان ته د ټول کلی حیران کړی و. یو نظر دې لږ شان راته وګوري، یو نظر دې لږ شان راته وګوري، سر مې دې قسم دې قربان کړی. مننه جي مننه. یو نظر دې لږ شان راته وګوري، سر مې ترې قسم دی، سر مې دې قسم دی قربان کړی و. هغه شپه ترې لږ شان مرور شومه، هغه شپه ترې لږ شان مرور شومه، سترګو یې څه بل شان باران کړی و. ډېره مننه جي. هغه شپه ترې لږ شان مرور شومه، سترګو یې څه بل شان باران کړی و، او ټولې کوټڼۍ مې ول روانې. ډېره مننه جي مننه. ټولې کوټڼۍ مې ول روانې کړې، ځان لې پکې بل څوک جانان کړی و. ډېر ښکلی. مننه جي مهرباني مننه. ټولې کوټڼۍ مې ول روانې کړې، ځان لې پکې بل څوک جانان کړی و، او اوس ورپسې جاړې چې ادریس ته شو. مننه. اوس ورپسې جاړې چې ادریس ته شو، تا د ادریس کله ارمان کړی و. ډېر ښکلی. ډېر مننه جي مننه. ډېره چسته مقطع ده. ډېره زبردست. اوس ورپسې جاړې چې ادریس ته شو، تا د ادریس کله ارمان کړی و. د ادریس جمال ښکلی کلام. مونږ ارمان لرو، یو مینه هم لرو ورسره، او زړه مې غواړي چې یو بل کلام ترې واورو، یقینا که ورسره یاد وي یو بل کلام. ستاسو د مینې مننه. یو بل کلام دی چې د صدر صاحب په اجازت باندې ډالۍ کومه. د ژوند یو حسینه شان لمحه په خوب کې وینم. زبردست.
د ژوند یوه حسینه شان لمحه په خوب کې وینم مودې وشو چې ځان سره هغه په خوب کې ډېر اعلی زبردست مننه جی د ژوند یوه حسینه شان لمحه په خوب کې وینم مودې وشو چې ځان سره هغه په خوب کې وینم سحر نه تر ماښامه یوه منډه د وزه یم سحر نه تر ماښامه یوه منډه د وزه یم چې ستړی شم خوب راشي نو دمه په خوب کې واه انتها ده یار مننه جی کمال دی مننه ډېر زبردست مننه جی سحر نه تر ماښامه یوه منډه د وزه یم چې ستړی شم خوب راشي نو دمه په خوب کې وینم او زما د هجر غم ترېنه خوبونه تختولي زما د هجر غم ترېنه خوبونه تختولي دا ځکه یې مدام چرته وده په خوب کې وینم مننه جی مننه زما د هجر غم ترېنه خوبونه تختولي دا ځکه یې مدام چرته وده په خوب کې وینم او اشنا یو عجیبه شان المیه راپېښه شوې اشنا یو عجیبه شان المیه راپېښه شوې اشنا چې وده کېږم شوګیره په خوب کې وینم مننه جی مننه ډېر زبردست مننه اشنا یو عجیبه شان المیه راپېښه شوې اشنا چې وده کېږم شوګیره په خوب کې وینم او بیګا خو ډېر خوشحاله وي چې خوا کې را سره وي بیګا خو ډېر خوشحاله وي چې خوا کې را سره وي ادریسه نن دې بیا ولې خفه په خوب کې وینم مننه جی مهرباني ډېره مننه ادریس جمال صاحب بیګا خو ډېر خوشحاله وي چې څنګ کې را سره وي ادریسه نن دې بیا ولې خفه په خوب کې وینم دا نوجوان زلمی او نوخیزه شاعر د زلمو فکرونو د روښانه فکرونو ډېر ګلفکره شاعر ادریس جمال چې تاسو ته خوندور کلمونه واورېدل دا مشاعرې اخیری ملمه د مشاعرې صدر د پښتونخوا د مروتو د علاقې زمونږ ملمه ملګری بلکې اوس کوربه دی بلکې د اکرام دپاره به زه د حمزه بابا یو شعر ډالۍ کړم چې ځان په خپل کور کې ملمه راته ښکاره شه ځان په خپل کور کې ملمه راته ښکاره شه جوړېتلې په سفر و میزبان راغی په مونږ ګران زمونږ د سترګو تور او ډېر ښه شاعر اکرام مروت ته غوږ شو چې هغوی مونږ ته خپل کلام ووري اکرام مروت صاحب مننه ذاکر شاه ذاکر صاحب زما خو یو نوی غزل دی ارشاد عجبه تماشه وه چا بللی وم په خوب عجبه تماشه وه چا بللی وم په خوب کې په منډه منډه خپې ابله ورغلی وم په خوب کې ډېر ښکلي زبردست او دې پورې غر ته نه خیجم زما ته یره کېږي دې پورې غر ته نه خیجم زما ته یره کېږي دې پورې غر نه یو ځل رالوېدلی وم په خوب کې ډېر ښکلي زبردست مننه سندرې وې نغمې وې رنګینۍ وې او ډاټسنې سندرې وې نغمې وې رنګینۍ وې او ډاټسنې یو جنګ سره له سوات کابل ته تللی وم په خوب ډېر ښکلي زبردست مننه او بل شعر دی چې پاسېدم جامونه مې عجبې خوشبویۍ تلې چې پاسېدم جامونه مې عجبې خوشبویۍ تلې یو داسې چا په غېږه کې نیولی وم په خوب کې ډېر ښکلي مننه او مکته ده چې په زوره مې راونیوه بنګړي مې ور په لاس کړه په زوره مې راونیوه بنګړي مې ور په لاس کړه اکرامه دا بیګا څومره ښاغلی وم په خوب ډېر ښکلي زبردست